بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نوې موضوع دا د اتوم اجزاوې دي. د اتوم مونږ سره د مادې کوچنۍ ذره ده چې په تعاملاتو کې برخه اخلي او یا مونږ سره په آزاده توګه نه پیدا کیږي. نو اتوم مونږ سره دوه اساسي برخې لري. یعنې اتوم مونږ په دوو برخو ویشلی شو. یو برخه چې ده هغه مونږ سره هسته ده چې دا راتورپورډ کشف کړې وه، هسته نیوکلیس. او بل چې دی مونږ سره هغه مدارونه دي یا قشرونه دي. قشرونه دي یا آربیټس هم ورته وایي، مدارونه هم ورته وایي، او شیلز هم ورته وایي، شیلز. نو اتوم دوه اساسي برخې دي. د اتوم برخې چې دي هغه دوه دي، یعنې اتوم په دوو برخو ویشلی شو. یو برخې ته چې هغه منځنۍ برخه ته هغې ته موږ ویلی شو چې هسته، او دویمه برخه چې دی هغه مدارونه دي، صحیح ده، او هغې ته اربیټس، قشرونه، شیلز دا ورته یو. نو موږ که واخلو اتوم، نو یو منځنۍ برخه ده، منځنۍ برخه ده چې دې ته به موږ نوم ورکړو هسته. او یو د ده په خوا او شا کې، د اتوم په خوا او شا کې ما سره چې دي هغه مدارونه دي، او دغې مدارونو کې موږ سره الکتران چې دي، منفي چارج لرونکي ذرې چې دي هغه څرخېږي. نو دوه برخې شو د اتوم، یو هسته شوه او یو موږ سره څه شو، مدارونه. دا مدارونه شو. اتوم چې ده، اتوم په مرکز کې موږ سره چې کوم مرکزي برخه ده هغې ته موږ څه یو، هغې ته موږ هسته یو. او دې هسته کې موږ سره مثبت چارج شتون لري، صحیح ده. او په مدارونو کې موږ سره منفي چارج دی. مدارونو کې شی دی منفي چارج دی. او موږ دا خبره هم کړې وه چې د اتوم هسته د اتوم په مقابل کې، د اتوم د حجم په مقابل کې ډېر زیات کوچنی دی. نو که چېرې موږ یو د فوټبال سټیډیم واخلو، میدان واخلو، فوټبال یو سټیډیم دی، یو میدان دی، او په دې میدان کې موږ یو توپ کیږدو منځ کې. نو دا توپ داسې په نظر کې ونیسه چې دا هسته ده، او دا ټول میدان، دا ټول سټیډیم چې دی ما سره، دا ما سره داسې په نظر کې ونیسه چې دا اتوم دی. ټول سټیډیم اتوم په نظر کې ونیسه چې دا اتوم په نظر دی، یو اتوم شو. او دې کې چې کوم توپ موږ منځ کې ایښودی دی په میدان کې، نو دا توپ داسې په نظر کې ونیسه چې دا هسته ده. نو هسته ډېره زیاته کوچنۍ برخه ده د اتوم. ښه، بیا هسته کې موږ خو اتوم په دوو برخو ویشو چې اتوم موږ سره برخې چې دي هغه دوه دي. یو برخې ته موږ نوم ورکړو چې دا هسته ده، دویمه برخې ته موږ نوم ورکړو چې دا موږ سره قشرونه دي یا مدارونه دي، آربیټس دي. هستې ته که موږ راشو، هستې ته هسته کې چې دی موږ سره دوه ذرې دي. هستې په داخل کې ما سره دوه پارټیکل دي، دوه ذرې دي موږ سره، صحیح ده. هسته کې دوه اساسي
ذرې دي. ډېر نور ذرې هم پکې شته دي خو دا دوه ډېرې مهمې ذرې دي. دوه اساسي ذرې لري، دوه اساسي ذرې دي پکې چې یوه ذره چې ده هغې ته موږ یو پروتون، د یوې ذرې ته موږ یو پروتون او د بلې ذرې ته موږ یو نیوترون. د یوې ذرې ته موږ یو پروتون او بلې ذرې ته موږ یو نیوترون. ها، پروتون چې دی، د پروتون خاصیت چې دی، د پروتون خاصیت چې دی هغه یو دا دی د پروتون چې دا مثبت چارج ده. پروتون ما سره کم چارج لري؟ مثبت. یوه خبره، پروتون څومره چارج لري؟ پروتون ما سره ده مثبت چارج لري. او کتله چې د پروتون کتله د پروتون کتله چې موږ واخلو، موږ پروتون اتوم کې درې اساسي ذرې دي. اتوم کې دوه برخې دي، درې پکې اساسي ذرې دي. یو پکې موږ سره پروتون دی. پروتون که موږ واخلو نو پروتون چې دی د چارج، د پروتون چارج چې دی دا مثبت دی. د پروتون چارج مثبت دی. ها، نو یو خبره د پروتون چې دی موږ سره مثبت چارج لري. پروتون چې دی په هسته کې شتون لري، هسته کې وي. موږ ویل چې هسته کې دوه ذرې دي، یو پروتون یو نیوترون. موږ پروتون باندې اوس بحث کوو، مثبت چارج لري او موقعیت چې دی موږ سره هغه په هسته کې دی. موقعیت چې دی، موقعیت دا په هسته کې دی. چارج چې دی، چارج مثبت دی. ها، کتله که موږ واخلو چې څومره کتله لري، پروتون تا سره څومره کتله لري، نو پروتون کتله یو اشاریه شپږ 0.2 لس په توان د منفي 40 ګرامه ده. که په ګرام کې ونیسو 1.602 لس په توان د منفي 40 ګرامه ده. او که کیلوګرام کې ونیسو نو بیا ما سره 1.602 لس په توان د منفي 20 کیلوګرامه ده. این ډېره زیاته کمه کتله لري پروتون. او که چارج یې واخلو، یعنې موږ ویل چې مثبت چارج لري، خو دا مثبت چارج موږ سره مقدار د هغې 1.607 یا مثلا 1.6 نو دا لس په توان د منفي 19 کولم دی. منفي 19 کولم د چارج دی. صحیح ده؟ پروتون مثبت چارج لري. اندازې څه ده؟ 1.6 لس په توان د منفي 19 کولم به. پروتون چېرته قرار لري؟ موقعیت یې څه دی؟ هسته کې. کتله یې څومره ده؟ 1.6 لس په توان د منفي 40 ګرامه ده. یا کیلوګرام کې که موږ واخلو 1.6 لس په توان د منفي 20 کیلوګرامه ده. دا چې موږ سره د پروتون چې دا موږ سره کتله ده. د پروتون سمبول څه دی؟ یعنې موږ دا پروتون په څه شي باندې ښیو؟ نو پروتون موږ جنرالي ښیو په پی باندې. پروتون موږ چېرته ښیو؟ څه شي باندې ښیو؟ موږ پروتون ښیو په پی باندې. صحیح ده؟ نو که موږ مثلا واخلو دا زموږ هسته ده، صحیح ده، او دا زموږ مدارونه دي. مثال په توګه دا یو مدار شو، دا مدارونه دایروي شکل کې وي، نو دلته به زه ولیکم پروتون ما سره چېرته دی؟ په هسته کې. نو دا یوه اساسي ذره شوه. دویمه اساسي ذره چې موږ سره په هسته کې قرار لري هغه نیوترون دی. نیوترون په وړوکي ان باندې ښودل کېږي. ها، موقعیت یې چېرته دی؟ بخیر، اول به چارج پوښتنه وکړو چې چارج یې څنګه دی. نو چارج په لحاظ سره نیوترون چې دی دا خنثی دی. د چارج په لحاظ سره نیوترون چې دی دا خنثی دی.
که موږ موقعیت خبره وکړو چې دا چېرته قرار لري، چېرته شتون لري، چېرته دا موږ سره دا ذره، نو نیوترون ذره چې دا موږ سره په هسته کې ده. نیوترون چېرته قرار لري؟ په هسته کې قرار لري. ها بله خبره پکې دا چې کتله یې څومره ده، د نیوترون د تا سره کتله څومره ده. نو د نیوترون کتله چې ده دا موږ سره 1.75 په توان د -40 ګرامه ده، او که کیلوګرام کې موږ ونیسو نو دا 1.5 په توان د -20 کیلوګرامه ده. یعنې کتله تقریبا د معمولی دغه نه زیاته ده، د نیوترون نه، د پروتون نه. یعنې تقریبا دواړو کتله 1.5 دواړو -20 یو رقم کتله ده. او بله خبره سیمبول چې د مخکې موږ ویل چې سیمبول د نیوترون دا ان دی. صحیح ده. نو که زه بیا مثلا هسته په نظر کې ونیسم چې وبخئ هسته زه واخلم، دا هسته شوه موږ سره، او دا د هغه الکترون شو. نو هسته کې موږ مخکې ویل چې پروتون هم شتون لري او نیوترون هم شتون لري. چونکې چارج د پروتون مثبت دی، نو ټوټل هسته باندې موږ چارج شی نیسو مثبت. صحیح شو. راځو بیا اخیری ذره ده چې هغه زمونږ ده الکترون. ها نیوترون چې دی، نیوترون دا جیمز چیډویک چې دی دا کشف کړو. جیمز چیډویک چې دی نیوترون موږ ته کشف کړو. جیمز چیډویک. نو جیمز چیډویک چې دی جیمز چیډویک الکترون چې دی نیوترون کشف کړو. هسته چې ارتروپوډ کشف کړو، نیوترون کشف کړو. جیمز چیډویک چې دی هغه نیوترون چې کړو دا موږ سره کشف کړو. نیوترون موږ داسې کولی شو چې چیډویک چې کوم څرنګه کشف کړی و، نو هغه په بیریلیم باندې. صحیح ده. که موږ مثلا واخلو بیریلیم، موږ بیریلیم واخلو او بیریلیم باندې الفا ذرې، بیریلیم باندې الفا ذرې دا د هیلیوم هسته ده. الفا ذرې دې باندې زه بمبار کړم. بیریلیم اتوم که سړی واخلي او په هیلیم یا الفا ذرو باندې وولي، نو موږ سره یو کاربن تولیدیږي او بل موږ سره یو خنثی ذره تولیدیږي. خنثی ذره. او دغه خنثی ذره چې دا موږ سره څه دی؟ دا نیوترون دی. نو دا اصل کې هغه چیډویک خبره مې ته وکړه چې چیډویک په تقریبا 1932 کې هغه الکترون چې دی ډسکور کړو. نو هغه بیریلیم عنصر هغه واغستو. مثلا دا که زه واخلم بیریلیم عنصر یې واغستل، اتوم و، د هغې اتومونه یې واغستل او دا یې ویشتل په الفا ذرو باندې. الفا ذرو په داسې ښودل کېږي، الفا ذرو باندې ویشتل. صحیح ده. نو وروسته چې ده وکتل موږ سره کاربن هم تولید شوی او بل موږ سره نیوترون یو خنثی یو ذره پیدا شوی و پکې چې هغې له ده نوم ورکړل شوی نیوترون.
نو نیوترون چې دی موږ سره چارج خنثی دی یا چارج چې دی صفر دی، چارج نه لري، موقعیت په هسته کې دی. کتله چې ده یو نیوترون د الکترون څخه 1802 خوارې دروند دی. دا مې ولرئ. یو نیوترون د الکترون څخه 1802 چنده دا څه دی؟ دا دروند دی. 1802 چنده دا څه دی؟ دا دروند دی. او پروټون چې دی دا 1840 چنده دی. مثال په توګه زما مطلب دا دی چې 1802 الکترون تاسو سره وي نو د هغې کتله د یو نیوترون سره برابري، او یا 1840 الکترون واخلې نو د هغې کتله د یو پروټون سره مساوي. صحیح ده؟ نو چیډویک چې دی موږ سره دغه کړی اخر کې چې دی موږ سره الکترون دی، د الکترون باندې چارج که چارج خبرې وکړو نو چارج د الکترونو باندې هماغه څومره چې پروتون کرته چارج دی 1.4 کولم په چارج دی. نو چارج خو یې دی او چارج موږ سره منفي دی. چارج چې دی موږ سره منفي دی. کتله که موږ واخلو د الکترونو کتله چې ده دا 9.1 لس په توان د منفي 28 ګرامه دی. وبخئ 28 ګرامه دی، او یا 9.11 لس په توان د منفي 10 کیلوګرامه وزن دی د ده. کتله یې دومره ده. او موږ که مثال په توګه واخلو سیمبول یې موقعیت یې چېرته دی؟ موقعیت د الکترونو دا په مدارونو کې دی. یا ورته موږ قشرونه کې دی. یعنې موږ سره که دا زه هسته واخلم نو دا خواوشا کې چې کوم مدارونه دي چې دې مدارونو کې الکترون څه کوي؟ دا تاویږي. نو دا دې ته موږ څه یو مدار. سیمبول د الکترونو دا ای څوک یې لیکي، څوک په اثر کې ورته منفي هم لیکي. نو ای منفي دی. الکترون چې دی د هغې سیمبول چې دی ای منفي دی. دا موږ سره الکترون چې دی د نیوترون څخه 1802 خوارې 1802 چنده 1802 خوارې دا سپک دی. او د پروتون څخه 1/18 خوارې دا چې دی موږ سره دا سپک دی. صحیح ده؟ نو له دې له امله د اتوم ټوله هسته د اتوم ټوله کتله د هستې پورې اړه لري. اتوم ټوله کتله دا د هستې پورې اړه لري. ټوله هسته ټول کتله د اتوم دا په هسته کې ده. په هسته کې تمرکز کوي. نو دا موږ سره د اتوم اجزاوې وي. اتوم دوه برخې لري. خلص ډول که موږ یو اتوم دوه برخې لري چې یو ته موږ ویلی شو چې مرکزي برخه چې هغې ته موږ څه یو هسته یو او یو مدارونه دي چې په هغې کې الکترون تاویږي چې هغې ته قشرونه مدارونه یا اربټس یو. پروتون درې اساسي ذرې لري: پروتون، نیوترون، الکترون. پروتون نیوترون دا په هسته کې، او الکترون چې دی دا د مدار خواوشا کې تاویږي. پروتون مثبت چارج لري او الکترون منفي چارج لري. او په چارج باندې به چا سره دخلی نه. که څوک وایي چې الکترون منفي چارج لري، مثبت چارج لري، اوکې الکترون به بیا در سره پروتون به در سره بیا منفي چارج مني. صحیح ده؟ نو دا ګاډ ګفټډ پراپرټي دی چې الله ورکړي دغې ذرو ته.